Zamanum Wamnamde. My name is Wamnam. Z the Dir Shukaluyam. I am 30 years old. Z pa Peshawar ki usegam. I live in Peshawar. Z the Pakistaniyam. I am from Pakistan. Zama dwa khuyandi aw dwa runa di. I have 2 sisters and 2 brothers. صحیح ده؟ یا زما پلار یو بزنسمین دی یا زما پلار تجارت کوي هغه ته بزنسمین وایي د چا دوکاني نو هغه څنګه وایي په انګلیش کې My father is a businessman. My father is a businessman. ما 4 کاله مخکې خپل تعلیم مکمل کړی دی. I have completed my studies 4 years ago. یا I have finished my studies 4 years ago. یا I have completed my degree 4 years ago. ما 4 کاله مخکې ډیګري مکمل کړې ده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو. مونږه ډایلاګ شروع کوو. د ډایلاګ مطلب دا دی چې چا سره خبرې کول. په انګلیش کې به چا سره څنګه خبرې کوي یا خپل تعارف به څنګه کوي. نو موږ د دې یو سلسله شروع کوو. د هر یو ډایلاګ به موږ ډایلاګ نمبر 1 ډایلاګ نمبر 2 3 4 دغه شانتي به دا چلیږي. نو ډېر ملګري داسې دي چې هغوی اوس خو په سکول کې نه دي یا د سکول سبق نه وای نو د هغوی ته خو ټینسونو ضرورت نشته دی. هغوی غواړي چې موږ صرف انګلیش ووایو یا انګلیش زده کړو د چا سره خبرې وکړو یا چېرته نوکرۍ له لاړ شو یا انټرویو له لاړ شو نو یا بل ملک ته لاړ شو نو د هغوی دپاره خو عام انګلیش هغوی ته پکار دی چې هغوی عام انګلیش ووایي. نو د هغوی دپاره موږ دا سلسله شروع کوو. د ټولو نه اولنې نن به مونږ د دې په باره کې خبره کوو د چا سره به خپل تعارف څنګه کوو چاته به د خپل ځان په باره کې څنګه وایو. نو د دې په باره کې نننۍ زموږ ویډیو ده. د دې نه به شروع کوو. مثال په توګه تاسو چاته وایي چې زما نوم ومنم دی. My name is Wamnam. زه د 13 کالو یم. I am 30 years old. زه په پېښور کې اوسېږم. I live in Peshawar. زه د پاکستان یم. I am from Pakistan. زما 2 خویندې او 2 رونه دي. I have 2 sisters and 2 brothers. صحیح ده؟ یا زما پلار یو بزنسمین دی یا زما پلار تجارت کوي هغې ته بزنسمین وایي د چا دوکاني نو هغه څنګه وایي په انګلیش کې My father is a businessman. My father is a businessman. ما 4 کاله مخکې خپل تعلیم مکمل کړی دی. I have completed my studies 4 years ago. یا I have finished my studies 4 years ago. یا I have completed my degree 4 years ago. ما 4 کاله مخکې ډیګري مکمل کړې ده. I am very hard working. زه ډېر ښه محنت کوم ډېر سخت محنت کوم. I am very hard working. زما د خپلې پیشې سره مینه ده یا زه چې کم کار کوم زما کومه پیشه ده د هغې سره مینه ده زما ډېر خوښ دی. I love my profession. زه د خپلې پیشې سره مینه کوم. زه د غریبانانو مدد کول خوښوم. I like to help the poor. I like to help the poor. زه د غریبانانو مدد کول خوښوم. زه کار ته همیشه په ټایم باندې ځم. I always go to work on time. I always go to work on time. زه کار ته په بس کې ځم. I go to work by bus. I go to work by bus. زه کور ته کله هم ناوخته نه راځم. I never come home late. زه کور ته کله هم ناوخته نه راځم. یا زه کور ته همیشه په ټایم راځم. I always come home on time. I always come home on time. زه د ملګرو سره کرکټ کوم. I play cricket with my friends. زه د ملګرو سره کرکټ کوم. زه 5 وخته مونځ کوم. I pray 5 times a day. I pray 5 times a day. زه د خپل پلار سره د هغه په پیشې کې یا د هغه چې کم کار دی کم کاروبار دی په هغې کې مدد کوم. I help my father in his business. صحیح ده؟
زه د خپل مور او پلار عزت کوم. I respect my parents. I respect my parents. دا یو څو اهم فقرې وې. نو دا تاسو یاد کړئ، انشاءالله داسې به ډېر شی فقرې به راځي. موږ به مختلف ډایلاګز کوو چې د کله د ټرین ټکټ اخلئ نو څنګه به اخلئ، د جاز ټکټ اخلئ نو څنګه به اخلئ، چېرته ریسټورنټ ته لاړ شئ او آرډر کوئ نو څنګه به آرډر کوئ. نو دغه شانتې به موږ مختلف ډایلاګز جوړو، خو د ډایلاګز به خپل نمبر یي، نو تاسو صرف هغه نمبر فالو کوئ. نو انشاءالله د چا چې د انګلیش ویل ضرورت دی هغوی په ټینسونو پسې ډېر نه ځي، صرف فقرې یادول غواړي، نو دا د هغوی دپاره موږ دا شروع کوو. نو امید دی چې انشاءالله تاسو به ډېر څه زده کوئ. انشاءالله په نوي ډایلاګ سره به بیا په بل ویډیو کې ملاویږو. د خپل ځاړین خیال ساتئ. د تلو نه مخکې لایک او شیر. د الله په امان.